رب میں یقین دے چې زه به د خپل خواهش خبر ته ځان سره وړم انشاءالله زما په ژوند کې به یو وافي مور راوړی د مور حلالي په اسکول کې ما وی دې ته به تیار نه شي چې زموږ سره په دغه موضوع باندې د مناظرې دپاره میدان ولګوي ما ویل وابیانو تاسو دعوه داله چې مونږ قرآن حدیث منو مونږ د قرآن حدیث نه علاوه بل یو څیز نه منو ما ویل وابیانو بسم الله کې میدان ته راشئ خپل وابیانو مشرانو ته مې وایم وابیانو کشرانو ته مې وایم د غیر مقلدو هغه ټولو ته وایم د عرب عجم غیر مقلدو ته وایم ما ویل بسم الله کې راځي یو موضوع زمونږ کې ده وایي ما ویل زما موضوع وټایي وابیان د قرآن نه هم منکر دي الله د پیغمبر د احادیثو نه منکر دي نه د دیو دعوه ده مونږ قرآن او حدیث منو خو ما ویل نه د الله قرآن مني نه د پیغمبر احادیث مني ما ویل یو مجلس راته په دغې ولګوه دې قوم ته زه ستا چهره ورښیم چې د قرآن حدیث پر امت ولې ګمراه کړې خبره پوهېږئ زما خبر تاسو ورسوئ ګوره مونږ ته قرآن مجید څلور اصول راکوي څو اصول راکوي مسلې د حل کولو لپاره مسلې د حل لپاره مونږ ته قرآن څلور اصول راکوي اول نمبر قرآن مجید دویم نمبر هغه حدیث د نبي علیه السلام سنت رسول دریم نمبر اجماع د امت څلورم نمبر قیاس شرعي اصول راته قرآن څو راکوي دومره مسلې زده کړي د دین اصول څو دي قرآن اطیعوا الله کتاب الله قرآن اطیعوا الرسول سنت رسول قرآن اولي الامر منکم اجماع الامت قرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قياس الشرعي قرآن اطيعوا الله كتاب الله قرآن فاتبعوني سنة رسول قرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الى اخره اجماع الامه قرآن فاتبعوا يا اولي الابصار ابن عباس رضي الله عنه فرمائے الاعتبار هو القياس مانو قرآن من اصول سورہ کئی یادی وئی اهل حدیث کی دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن وی اصول سلور دی وابی وی دو منم دو نمنم دا پا قرآن ایمان شو کر قرآن نے انکار شو قرآن ایمان شو کر قرآن نے انکار شو حدیث نبی علیہ السلام منت اصول سلور راکی وابی وی زد دو منم دو نمنم میں پا ایمانو پا حدیث ایمان شو کر انکار شو تاسو د دومره محترمو بیان دپاره نه یم راغلی ټایم کم دی صرف دومره درته یم احناف ورونو تاسو ته د تسلۍ دپاره راغلی یم چې دغه د امت دشمن دی دا د یهودو او نصارو ایجنټ دی که ستا په ذهن کې زما